ویسو چې ګیره خري انشه لپاره نو د باندې سلام څنګه حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دې حدیث تاسو ګورئ څومره مزیدار او خطرناک حدیث دی وکل امتی رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم زما ټول امتیان به معاف کړي شي مګر هغه خلک دی هغه ګناه خلکو له ښکارا ده هغه بالکل نه معاف کیږي دا څومره صح حدیث دی یعنی یو سړی په دې ګناه کې واقع دی چې سړی ورته ګوري هغه ښکارا ګناه ده دا ګیره خړې لم دغه شی مسله ده ان رسول الله فرمایي چې هر سړی په معاف شي خو دې شي معاف کېدل ګران نو دې وجنه که زجرن سړی دا پریدي بلکې نبی کریم علیه السلام ته مخ اړولې د بازان بچان چې هغه پولیسو دراغلی و مخ یې ته واړو او سلام ورنوام نه خصو او نن سره خبرې مونږ کړې سبا سره به دا خبرې شروع کړلې وزمار مال دا امر کړی چې ګیرو دغه د بریتان ته کم کا مگر کله دعوت باندې ته ورسي سلام به ته اچو مخ موږ د سورې ذکر کې ځکه چې ډایرکټ سړي سره خبره شروع کې سوچاله وګنګ دی سلام کلام خې جوړې کم څه نه به خبره شروع کیږي د دې وجه علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي د ګیری په د خریله په اړه کې د کمول په اړه کې دا مفتی شفیع صاحب رساله لیکلي د داړي کا شریح حیثیت اردو کې چې کوم سړی همیشه خري کې دي چې دا سړی په بل عقیده باندې غي دنیا لاله شي ځکه یو پیغمبر یو صحابي یو امام چې دا خریلو کوم کړي نه دا کومول د يهودو کار دی د اخرت چې د مجوسو پر خودري په کار ګناه د الله لپاره پر محمد رسول الله واجب خبره کړي دا ومن ترک شی ان چې شه د الله لپاره پر خود الله به کور عوض دل ورکی ته بل د الله په دین باندې غیرت وکړي به ګوره حدیث کې درجه د قوم د هلاکت فیصله وکړه به بدی کې بزرګ او شیخ صاحب ویول په همدا ورواړه ودا ولې وزمان دین مخالفت کې د تندیم شرط گونجي شوی نو او حدیث کې دا څومره خطرناک حدیث دی زما ټول امت په معاف کړی شي مګر هغه انسانان چې په دې ګناه کې واقع شي ارڅو کې ګوري یو ګناه پټه یو ښکار دا رسول الله فرمایي د سره مات کې دی نشي دې به دا مطلب نه چې سړی مرتکب د ګناه کبیره دی ګیره وخره لا کافر شو نه دا د اهل سنت والجماعت عقیده چې مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی خو د دې اخر انجام به سړی ګوره په بل طرف باندې بوزي ان شاء الله دا وعده به کوو چې الله لپاره بار سپریدو یعنی دا ګیره مسله د قشانه په سنت طریقه باندې عمل